سورة نبأ بولي كان سورة مكي د لمخه تر هجرت نازل سوی د ملا صاحبانو دلته بیا پر ربط دی غیج راځي مختلف. بسم الله الرحمن الرحیم. عما يتساءلون. دا عما په اصل کې عن ماده لچش چې دی سوالونه کوي دی به د قیامت غوښتنې کولې پښتنې به کولې څوړ ورځ به څنګه به الله وای دی لچش پښتنه کوي په دا عن کې نون میم سو میم په میم کې مدغم سو هغه الف تخفیه پند ما وال غرزار سو عم مجنی جوړ فصل کې عما لچش چې يتساءلون یو لبل دی سوال کوي عن النبأ العظیم. الله خپل جواب ورکي چې دا جواب ده چې لنبأ عظیم لا غلوی خبر دی پښتنې کوي الذي هم فيه مختلفون. هغه لو خبره سړي په حق له باندې انسانان اختلاف لري څوک یې مني لکه مؤمنان او څوک چې منکر دي لکه کافران. الله وايي کلا دا شنه د انکار په والو رد سيعلمون زرد دی به ورسته لمرګ خبر سي ثم بعادة کلا دا شنه د سيعلمون زرد دی به خبر سي. الله پاک وايي دي خبرې دونه دی منکر په دې خاطر دي چې د خدای په قدرت شکمن دي چې قیامت به څنګه راولي. نو الله خپل قدرت او شي تاسو وګورئ د ما قدرت ته. الم نجعل الارض مهادا. ایا موږ د انځکه د تاسو لپاره پرشکړیا نه ولا د تاسو د اسودګي لپاره د تاسو د ژوند لپاره مناسبه والجبال اوتادا. موږ نو ګرځولې د غرونو لکه میخونه وخلقناکم ازواجا پیدا کړی مو تاسو جوړه وجعلنا نومکم سباتا او موږ ګرځولې یو د خوب د تاسو لپاره ثبات سی باندې په سید نه د پسین باندې ده لسبت چې ده سب قطع ته ویل کیږي یعنی دا خوب قطع کون کوي د چا ده د ستومانه او د خستګي ده چې خوب سړی وکي د الله شان ده هغه څه په ستومانه او ستړیا الله کټ په دغه جبان. وجعلنا الليل لباسا. موږ د شپه ګرځولې و د تاسو لپاره لباس یعنی په دې کې د تاسو هر څه پټول کبه یو انسان قضای انساني حاجتونه کول که ارسو. وجعلنا النهار معاشا. او دا ورځ موږ د تاسو د ژوند لپاره وسیله او زمانه ګرځولې و بنینا فوقکم سبعا شدادا. الله وايي موږ ګرځولې بنا کړې د پستر د تاسو او اسمانونه محکم وجعلنا سراجا وهاجا. او موږ پیدا کړی د یو چراغ لمبه وهون کې ساغت شیده المرضى وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. الله وايي موږ نازل کړي من المعصرات لهغه دکو لو بو چې وريزو چې ماء وبو ثجاجا ډېر توې دن کوي. معصرات په واقعا کې حالت دې نشته ځن کې تویل کیږي دا وريز په خپل نس کې د الله شان د وبلري او دا یو نه واشه ځان سره ټینګ کې د خدای په قدرت باندې نشته ځن کې چې جوړه شي شروع کنه باران شروع د دې په خاطر الله وای چې موږ به دا باران وراو لنخرج به سراو باسو په سبب د دې باران باندې حبن دانی و نباتا او نور واشه و جنات او باغونه الفافن ګن ان یوم الفصل. الله وای چې کله دا ټول قدرت پروردگار ست قیامت مراوستای سي د قیامت بیان ده چې ان یوم الفصل بشک په دغه ورځ باندې چې ورځ د فصل د فیصلو ده کان ده دا ورځ میقاتن داغه موده د لپاره د ثواب او د عقاب د دې لپاره الله ټاکلې ده. یوم داسي ورځ ده ينفخ في الصور سپوکه برسي په بکر سي په شپېلې کې دوه شپېلې کې په تاتون راځي به تاسو افواجا ټولې د خدای دوستان به یو طرف ته د خدای دشمنان به بل طرف ته په دوستانو کې به علما یو طرف ته شهیدان به بل طرف ته ټول خلک به ټولې رواني او فتحت السماء او خلاص پکړ سي اسمان فكانت ابوابا دروازه به ملائکه برکت کیږي. دا هغه خلاصیدانه د شاړنګیدا ده هغه می درته وویل چې هغه اول شپېلې وال کیږي د اسمان خدای پاک ختمي په بلې بدلی التمته دا شروع شي او دلته خلاصي دا شروع شي ورونه جنات څوک راکته کیږي ملائکه جن نور خدا دوم اسماني سي د قیامت اسمان د کنه دا فتحت ابواب دغه ته اشاره. وسيرت الجبال حرکت به ورکړ شي وغرونو ته پکانت سراب دای بشکاریج لکه سراب لکه په ګرمي کې سړی لري په دشته کې ګوري او شی ورته معلومیږي وبو او په حقیقت کې هغه وبني دلته بسړی ته په ظاهر از غرش کاریج په حقیقت کې به ټکر سوی حقیقت کې به شي نه پات غرب نه پات. ان جهنم بشک دا دوزخ کان ده مرصادا تیار په کمن کې ناس تیار سوی د لطاغین سرکشان لره مآبا جید رجوی ده لابتین پیها دی بدواندار پکی احقاب جمع دی حقاب ده وجده زمانه څوک دا وجده زمانه په 10000 کاله تعبیری څوک په چشي خو دوزخ کې دواندار زمانه ده لا یذوقون فيها بردن نب په دې کې دیس یخسکی ولا شرابا نب وبسکی دې برته چې معنا ده چې هغه د جهنم او لوره ګرم سوی په عذاب سوی یخ واړي هغه یخ بنئ یو د عذاب یخ د الله م دې وساتي هغه په زمهریر دوزخ ته بیازي یا بل یخ په عذابي خو په جهنم د حریر کې اگرم کې په یغه کې بدی ته دا بر د اسدګي نه کان
د دې لپاره به هیڅ شراب نه وي د څښاک الا مګر حمیما جوش اوبه به وي وغساقا زوی به وي چې د دوزخیانو له زخمو چې رواني جزاء وفاقه. الله وایي دا جزا موافقه د دوی له اعمالو سره ده. ځکه انهم دوی کانولو لا یرجون حسابا هېڅکله یې تمه د چا نه لرله د قیامت د ورځې او د حساب. دلته یوه ډېره باریکي ده پروا نه لري تاسې مه په عذابېږئ که نه. دا یوه خبره به درته وکړم. یو سوال ده د خلکو په ذهن کې دا سوال ورځي. سوال داسې ورځي چې یو مسلمان ده 80 کاله عمر لري بل یو کافر ده دا 80 کاله عمر لري. دا مسلمان په دې 80 کاله کې ټولې ګناوې وکړې خو دا مؤمن بیا مړ سو نو دا به که نه د دې 80 کالو مکملې ګمراهي جزا ویني که بیا نه ویني؟ زیاته به ویني که برابره له دغه حاله سره برابره له دغه 80 کاله سره چې الله پاک ته معلومیږي که نه بیا به راوځي. اوس یو کافر ده دا کافر ما 80 کاله کفر کړی ده خو چې مړ شي دا به ابدالابد په دوزخ کې پروت وي نو دا کله جزای وفاق ده که نه؟ خو چې کفر ده هم خو لویه ګناه به وي خو 80 کاله یې کړې زیاتو خو یې نه ده کړې. نو خو 80 کاله دې په دوزخ کې دا یا 800 کاله د ابدالابد ولې ده؟ په سوال پوهېږې که او هغه مؤمن چې هغه 80 کاله یې ګناه کړې ده د هغه د عمر اندازه جزا ده د دې دبانداره ده که نه؟ په سوال پوه سئ. د دې چې کوم جواب بل ځای سوی ده قرآن په اشارو دا جواب خلاص کړی ده. علما وایي دلته دوه خبرې دي یو عملي ګناه ده یو قصدي ګناه ده. دا دواړه پروردګار کانه جزا سړي ته پیور کوي. مؤمن چې ایمان لروي یغه ښکاره تر زرکدن تر وخته که ګناه کوله هم قصد کې د دې نه اوس دوامدار به ګناه کومه ایمان له دغې چې راګرځولی و نو د قصد خبره یې ختمه سو یوه ګناه یې پاتې سوله ځکه به د 80 کالو په اندازه خدای جزا ورکړي. او کافر په د آخري سکنډ کې د قیامت عقیده لري د ګناه په ګناهوالي ځان پوه کوي نو خو دې ته خو دا مقصد ده چې ابدالابد که ژوندی وم دغه کفر به کوم داسې خدای پې ورکټ کړه خو جلا ده هغه قصد یې د څه شي کړی و د کفر د ابدالابد جزا به څنګه ورکېږي؟ ابدالابد ورکېږي. سوال خلاص. اوس قرآن ته تاسې وګورئ انهم کانوا لا یرجون حسابا دوی تر آخري سکنټه د دې قیامت او د جزا او د حساب تمه نه لرله نو خواکانه دوامداره یې وله ځکه دا ولګېده چې جزا یې څه وړ جزا ده یې پاکه د باریکي باندې پوه سویه دا خبره یاده ساتئ دا د یو لوی سوال جواب اوس کنه په خبر پوه سوی. وكذبوا بآياتنا كذابا دي نسبت درواغ دي خدای آیاتو ته کول وكل شيء احصيناه كتابا. الله وايي هر شی موږ لیکلي دي په نوشته سره د ملایکو په واسطه باندې مون شمیرلي دي. فذوقوا اوس وسکئ فلن نزيدكم موږ نه در زیاتو تاسو ته الا عذابا مگر عذاب. ان للمتقين بشک دي پرهیزګارانو لپاره مفازن جای دي نجات چې هغه جنت ته چې هغه جنت څور جنت ته دای بدل ده. حدائق هغه باغچې دي واعناب انګور دي وکواعب پیغلي دي رابا یو سنوالا. کواعب جمع د کاعب ده دا هغه نه اولې پیغلې ته ویل کېږي چې نه مخه یې نه وي سینه پیدا سوي نو دا کواعب به اترابا ټول به د یوه سنوالي وکأسا شرابه یې دهاقه ډکې ډکې پیالې لا یسمعون فیها نه به اوري په دې جنتو کې لغوا غلطی خبرې ولا کذابه نه د درواغو خبرې نه به غلطی خبرې پکې او نه به درواغې. جزاء دا د دوی جزا ده من ربک له طرفه د رب دې ته عطاء دا ورکړه ده حسابا پوره کامله رب السماوات والارض دی هغه رب له طرفه چې دا جزا دي دی چې هغه رب د اسمانو د مځکې ده وما بینهما ما بین د اسمانو د مځکې چې دی یغو لپاره یغو رب ده الرحمن چې رحمان ده. دا رحمان دلته مجرور ده ویني دلته ځینې خلکو هو ورسره یې شي د حیران سړی دا ترکیب یا څه ور جوړی قرآن ته به نو د رحمانو خو نه ده ویل چې هو الرحمن مبتدا ورسره دی الرحماني ټکی دا بدل ده له چا چې له هغه رب یې چې کانه لکه دا مخته رب چې بدلو هغه رحمان خدای ده. لا یملکون منه خطابا چې تاسې به هېڅکله مالکان نه یاست له ده چې د خطاب لپاره د سپارش بې له اجازې دي ده چې هېڅوک حق نه لري دغه رحمان به اجازه ورته ورکوي کانه. یوم یقوم الروح دا به هغه ورځ چې روح به ودرېږي. روح څوک؟ جبرائیل علیه السلام والملائکة او ملائکې به صفا صف ولاړي لا یتکلمون دوی به د شفاعت خبره نه شي کولی الا مګر من هغه به پکې کوي اذن له الرحمن چې خدای د شفاعت اجازه ورکړي. وقال او دلته به وایي صوابا متوجه سوی یوه معنا خو دلته دا ده د خدای د امر موافق به دی سپارش کوي کافر ته به نه کوي. خدای پاک جل جلاله څوک ښودلی دغه موافق به سپارش کوي او دا د ثوابا معنا سو. یوه ترجمه د دې ټکي دا ده دوی به سپارش نه کوي الا من مګر هغه ته به کوي. د دې وارې د شافع لپاره من نه ده مستعمل سوی هغه د چا لپاره چې دوی شفاعت کوي د هغه چا لپاره به شفاعت کوي چې اذن له چې د هغه په حق کې خدای اجازه ورته کړي الرحمن خدای. وقال او هغه ثواب ویلی په دنیا کې لا اله الا الله ویلی کلمه ویلی مؤمن بیا به د هغه لپاره د شي کوي
سپارش کوي ذلك اليوم الحق الله وای دا یو ورځ حق ورځ ده فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا نو که د چا خوښه یې ودی نیسي د خپل رب طرف ته مآبا جای د رجوع یعنی هلته د رجوع جای پیدا کړي چې په ایمان سره پیدا کېږي انا بېشکه موږ انذرناکم ویروي تاسې یاست عذابا قریبا نږدې عذابه چې هغه نږدې عذاب په دې ده چې قیامت راتلونکی د هر شی چې راځي هغه نږدې د اخر را رسېږي یوم هغه ورځ ده ينظر المرء چې ګوري به انسان ما قدمت یداه ویغه اعماله چې د مخته کړي ویقول الکافر وبوای کافر یا لیتنی ای کاش کې كنت ترابا ز خاوري وای کله چې د محشر په ورځ باندې د دې حیوانات یو لبل چې جزاء الله واخلي یو ته امر وکستاش خاوري سي کافران بوای کاش کې موږ برته شي سي وای خاوري سي وای سوره منازعات دا یو سوره ترتوای بسم الله الرحمن الرحیم الله والنازعات دې ما دې قسم په یو ملائکه چې د شکن کې د روحو د کافرانو دي غرقن په سخت شکلو باندې غرق په معنا دي د شپې یو کار کې استغراق وکي سخت یو کاږي والناشطات دي ما دي قسم په یو ملائکه سي شکون کې دي ارواحو دي مؤمنانو دي نشتن په ډېر آرامه باندې والسابحات الله و دي ما دي قسم په یو ملائکه باندې چې هغه مختکیدون کې دي سبحه یا نص والسابحات سبحه دي ما دي قسم په یو ملائکه باندې دا څور معنا یې کړی دلته وګورئ ها سنا کوي تسبیح وین کی په تسبیح ویلو باندې پس سابقات سبقه د ما دي قسم په یو ملائکه باندې چې هغه د خدای امر ته یا د ارواحو شکلو ته سبقت کوي په سبق سره فالمدبرات امر د ما دي قسم په یو ملائکه چې هغه تدبیر د امور کوي د خدای په امر سره صدا قسمون خلاصلو مقسم علیه شروط قسم دې چې یوم ترجف الراجفه هغه ورځ چې ترجف حرکت ور کوي په یو ورځ باندې الراجفه حرکت ورکون کې یعنی هغه ورځ څه د حق ده یعنی هي الحق دغه ورځ څه ده یا هو حق ده دا ورځ تتبعها ستر شابه پسی الرادفه دوه شپېلې اوله شپېلې به ټول شانو ته زلزله ورکې حرکت به ورکې ټول بمړ کې ژوند ساري دوه پسی راشي قلوب زړونه به یوم ایدین په دغه ورځ باندې واجبتن په ډار کې ابصارها سترګې دي زړه به خاشعه عاجزي ورخطابي يقولون واي بچختنان دي زړو انا لمردودون في الحافره ايا موږ بیرته ګرځیدل سو په الحافره لا صاحبانه دي یقولون معنا ظاهر دا معلومیږي چې په دنیا کې بده او په آخرت کې بده وای چې اي کاش کې بیرته د دنیا ګرځیدو موقع مش ګرځیدل سو ځینې علما وای دا یقولون حکایت دي دنیا ده دا هغه کافران به ورختای چې په دې دنیا کې بدوی ویل ایا موږ به بیرته دا ور جوړیږو حافره اول حال ته وای دی به استهزاء ویل چې اوس خو جوړ یو بیا به ټوک ټوک په قبر کې ایا بیرته به دغه حالت ګرځو دا موږ ته وای نه لوي چې بیرته به خدای دا ژوند کوي نه یاس کې پوسوي اذا كنا ایا چې کله موږ سو عظامنا اډو کې نخره داسې اډو کې او په واقع کې هغه اډو کې ډېر زوړ شي بیا بعد ورته سخت شپېل کوي دې ته نخره وای دلته ډېر زوړ ته وای چې زاړه اډو کې جنې جوړ سو قالوا تلك اذا كره خاسره دی وای ک بل فرض دا ورکه وسوله چې موږ بیرته راځوندې سو نو کره خاسره دا به ډېر بد واري دی موږ لپاره لوی مصیبت به کان فانما هي الله ورتوي وإذا دوم ور راپورته کېدا د تاسو لو خبره نه ده زجره واحده یو چغه ده یو ور په قاعده سي الله پاک په ملائکه په واسطه پکای وکي بس راپورته بسي فاذا هم بالساهره پس ناصاف په داخلت په مخ تنځکه باندې ګرځي الله جل جلاله دې په خاطر باندې چې د نبی علی السلام دا خبره دی ومني د رسالت لپاره د مختنی رسولانو خبره بیانې هل اتاک آیات راغله ده حدیث موسی قصه د موسی علی السلام اذ ناداه ربه کله شدت نداء وکرب د بالوعد المقدس هغه مبارک شیله کې تواشي لوا سیورت اذهب لارس الى فرعون ته انه طغى يتجاوز لحق کړه ده فقل ورتوای هل لك الى ان تزكى يعني هل رغبه لك ايات رغبت است الى ان وديت تزكى تپاک کړسل شرک شي واهديك او زش ودنه وکم تاته الى ربك ودين دي رب دي تاته فتخشى او تنور ذات له ګناه او ځان وساتي او ویریږي فاراه الايه الكبرى يا فرعون تورشکار کړه غلوه معجزه فكذب خو کو نسبت درواغ ورته کو عصاد دل امر سرپیچي وکړه ثم ادبر بیا اعراض وکړه ایمان يسعى کوشش شروع کو په ابطال دي طریقې دي پیغمبر کې الله په حشر را ټول کو ساحران فنادى پلو یعنی دای ورته ویل فقال انا رب
ربکم الاعلى زه د تاسو هغه لوی رب یم. الله وایي فاخذه الله بیا خدای ونیو په عذاب نکال الاخرة هغه عذاب د هغه اخرنۍ کلمې هم والاولاد اول کلمې هم. یو وارد دا ویلي ما علمت لكم من اله غیري اول اله موسی علیه السلام ټول زه خو د خپل ځان نه ما سوا بل خدای د تاسو لپاره نه بولم. دا اوله کلمه و د خبيث. اخیره کلمه دا اوستي رسول انا ربکم الاعلى ذو لوی رب د تاسو. الله وایي د هغه اول او اخیره کلمه په واسطه به په دواړو خدای پاکونه سي. دا د اولاد د اخیره یو تفسیر او ځینې علما وایي فاخذه الله ونی خدای نکال الاخرة په عذاب د اخرت هم والاولاد دنیا په عذاب په غرق ادم ونی. ان فی ذلک بشک په دین ولو د دکه لعبرة النقش د قدرت او د عبرت لمن یغچاته یخشا سره خدای ډاریږي. انتم اشد خلقا آیات انسانانو قوی اس په مخلوقو کې ام السما او کا اسمان الله وی بناها غ الله پیدا کړی ده رفع سم کا دغه چته پورته کو په سوا سقه په مزکه باندې برابر برسیره کو شقوق چاکونه او پریکې دا نسته پکې واغتش لیلها او بیا تور وګرځول شپه دي اسمان شپه دي اسمان په دې بول سي دي اسمان لخوا چې مش په شپه په یز کنه تور راسي نو ځکه دي شپې نسبت او اسمان ته وکړو واخرج ضحاها او بیا یې چاشت او درز دي اسمان راوي استلنځک پروردگار یعنی شپه يم جوړ کړ پروردگار تور ورځ هم پروردگار سپنه پیدا ک والارض بعد ذلك دحاها او خدای پاک د امزکه ورستل دي اسمانو له جوړولو دحاها غړولې ده دا ځکه ابن صاحبانو نفس ځکه تر اسمانو مخته الله پیدا کړی د قران کې څو ځای تیر چې اول الله ځکه پیدا کړی ثم استوى الى السماء بیا قصد پیدا کېدو د اسمانو ته کړی خو ځکه پیدا کړل نه واشش نه کول نه وب پکېو نه صلاحیت ځوان پکېو چې اسمانونه پیدا سو دحوه ځکه بیا وخت کړی ده ورسته کړی ده اوس د دحوه معنا اوس را روانه ده تر اسمانو ورسته دحوه څوړ وکړه اخرج منها ماءها لدین ځکه چې وبرا وشتي ومرعاها واشو والجبال غرنه ارساها په ودرول متاع لكم الله ودا دې په خاطر چې دا د ځوان سامان د تاج لپاره هم ولانعامکم د چارپای انو لپاره هم. نو په اذا جاءت کل شراس اطامت هغه ګونکون کې مصیبت اطامه چې غوژونه وروټه کوي خلک ګونګان کې یعنی هغه سخت لوی مصیبت قیامت شراس الکبرى لوی یوم يتذكر الانسان دا به هغه ورځ چې ور په یاد کې انسان ما سعى هغه عمل چې د کړی و دغه به ور په یاد کې خدای به ور یاد کې کنه دای به په یاد کې او برزت الجحیم لمن يرى او ښکارا به کړ چې دوزخ چاته چې د لیدو والای په اما من طغى پس څوک چا سرکشي په کوپر سره کړي او اثر الحیات الدنیا او د دنیا ژوند خوش کړی تر اخرت فان الجحیم هي الماوى بس دوزخ او جحیم به د لپاره مرجعي و اما من خاف څوک چې الله ویریږي لویریږي مقام ربه لهغه درېدو چې په مخ رب کې بدرېږي د حساب لپاره څوک چې لدی ویریږي ونهى النفس عن الهوى او خپل نفس له خواهشاتو بند کړي فإن الجنة بشک جنت هي المأوى د لپاره جای د رجوع ده. الله نبی علیه السلام توای يسالونك لتان دې سوال کوي عن الساعه په حق د قیامت چې قیامت په څه وخت راځي ایان مرساها چې متى مرساها څه وخت بدرېږي قیامت. اے پیغمبره تا کله دا وظیفه ده پیما انت من ذکرها ته په کومه مرتبه کې په یاد د قیامت کې د قیامت درک ورته معلومه ده د قیامت درک معلومه ده وظیفه خو دې تا نه ده الى ربك منتهاها ورب دې تا ته انتها د علم د قیامت درېدو ده قیامت خو خدای ته معلومه ده چې تاسو په خدا ده سي انما انت منذر ته خلق ويرولای سي ته ويري خلق من هغه کسان يخشى چې د قیامت ډاریږي او لعذابوي كانهم د قیامت درک دې معلوم کې ده دې معلوم سي كانهم لکه دې سبا يوم يرونها في غرز باندې چې قیامت وویني دې بداوړي واکلم يلبثو په دنیا او په برزخ کې دې وخت نه د تیر کړی الا عشيه یا يوم اشبن او ضحاها یا یو چاشت بس دمر بدا ټول دنیا کم اشکاره سي قیامت بدا ور سخت حالات لري. وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وآله وسلم. الله امين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف اللهم افتح لنا بالخير واختم لنا بالخير واجعل عواقب امورنا بالخير. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك. الله العالمین په قران کریم صحیح معنا علم راکې په قران کریم باندې عمل راکې ټول سره علومو کې مهارت راکې خدمت ته د دین راچو اخلي. الله العالمین دا ناستم سبب د تاج رضا کې پروردگار په دنیا کې معافیت له مصیبت راکې په آخرت کې معافیت له مصیبت راکې رضا دې تام په نصیب کې شفاعت نبی علی السلام په نصیب طرفت العين مخبل ځانونه ته مسپاري پروردگار ټول کار مراد اصلاح دي واقعي نصيحت او به توفیق را تراي خدای دې هرچا په ځل کې کوم حاجات مطابق تجارت تر پرېک. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وصلى الله تعالى على خير خلقه.
فازاكم نصره